تا په میزان باندې غزنوي نوم ایښی، بابر د نوم پیښی، ابدالي د نوم پیښی. زما ملک له ابدالیانو ډک دی، زما ملک له محمودانو ډک دی، زما ملک له بابریانو ډک دی. هر یو یې بم اټوم دی. بله غټه موضوع چې د هغه د دې ملک دفاع ده، لکه څنګه چې زمونږ سلفو د دې ملک دفاع کړی، له دې خاورې دفاع کړی، مونږ باندې فرض ده چې له دې خاورې دفاع وکړو. تاسې هره ورځ وینئ چې زموږ په سرحداتو څه حال دی. یو هغه دښمن دی چې مستقیما په موږ تیری کوي، بمباردونه کوي. یو هغه دښمن دی چې په پټه کې خپل جاسوسان او خپل نمایندګان دلته رالیږي او زموږ د نظام تضعیفوي او خرابوي. نو د دې وطن دفاع په موږ تاسو باندې فرض ده. د دې دپاره به زمونږ دغه مجاهدین چې نن په قطاعاتو کې دي، په خلو اردوګانو کې دي، په سرحداتو کې دي، په امنیه کې دي، په استخباراتو کې دي، کلکه ملا به ورته تړي. دوی هغه کسان دي چې په اول خط کې ولاړ دي، موږ د دوی شاته ولاړ یو. دوی به په عصري ټکنالوژي او عصري تخنیک باندې به ځان سنبالوي. ځکه نن د دې ورځ نه ده چې په کلشنکوف کار وشي، نن په M4 باندې کار نه کېږي. نن به ته تیارې لرې، مافوق سرعت تیارې به لرې، نن به ته ډرون لرې، ته به هغه سلاح لرې چې دنیاوال له تا نه وډار شي. که نه تاسو وینئ زمونږ په ګاونډ کې ملکونه دي چې په خپلو سلاحو باندې مغروره دي، وایي چې امارات خو نو زمونږ په مخ کې هېڅ هم نه دی، موږ خو داسې سلاحوې لرو. خو بیا هغو ته موږ دا خبرې کوو چې که تا په میزایل باندې احمد محمود نوم ایښی ده، نو موږ سره هغه احمد محمود دلته موجود دي. تا په میزایل باندې غزنوي نوم ایښی، بابر د نوم پیښی، ابدالي د نوم پیښی. زما ملک له ابدالیانو ډک دی، زما ملک له محمودانو ډک دی، زما ملک له بابریانو ډک دی. هر یو یې بم اټوم دی. که له دې سرحد نه 5 د محمودو، د ابدالي او د بابر زمن درېله کړو، بیا به